تم مولاي وزم مولاي، تم د رسول الله مبارک امتی زمما، تم وې د قرآن خدمت کوم زم د قرآن خدمت کوم، تم وې د پیغمبر د سنتو خدمت کوم زوې زم کوما، نو دواړه به کینو سره کنه. راشه پیاله چې به اوس کو ډوډۍ به در باندې وخورم، په تندي به دې ښکل کم، په مینه به د دین خبرې وکړو، ما به یا پوهېږې یا به تا پوهې کم. نو کار دې سره چې ته په ممبر کښېنې او ځان ترې ډبل میکونه لېږلي دي او د ما بد وی مولیانو کې شته. کار دې سره چې یو ملا به بل ملا پسې لګیا دی، ډبل میکونه لګولې بل بل پسې لګیا دی، بل بل پسې بل بل پسې بل بل پسې بل بل پسې، او عوامو ته دا ملا سپکې. نو چې تمام عوامو ته سپک کړي نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني، وایي دا ټیک نه دی، دا غلط سړی دی. نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي، خدای ته وګورې یو بل سره کښېنئ، د مینې په ماحول کې یو بل سره کښېنئ. قسم په خدای که دا د پیغمبر طریقه وه، قسم په خدای که دا د صحابو طریقه وه. په محبت یو بل سره کښېنئ، د یو بل چای وڅښئ، د یو بل ډوډۍ وخورئ. او دیني مسلې بعضې داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف دی، په هغې سړی کافر او مسلمان نه جوړېږي. هغه ترې رمیانځه وباسه، خو که کوم د کفر او د ایمان خبرې دي، کښېنئ یو بل سره یو بل پوه کړئ. امت نن په انتشار کې پروت دی، یو پسې کندل بل بل پسې کندل، سیاسي لیډر یو پسې کندل بل بل پسې کندل، په سټیج د یو بل لورې او خویندې یادېږي. دا د پیغمبر طریقه وه، ته د پیغمبر امتي